اتباک او دی یارولما څه چل شوي دا څه ټایم دی ته د اوسه پورې ودی ټول کال مې راخلاص کړو ستړی شوم بس داسې مې سترګې برغې ته ماته دا وایې ته دا دونه ستړی کېږې ولې دا کار به وکړې ته د دې کور کار به ته وکړې د کور څه کار دی ته ماته لږ بابا د کور څه کار دا ښځو نه تپوس وکړه د هغوی خو زړه ستړی شو ته راته وایې که نه څه کار کوي ښځې څه کار کوي لوښي مې ووینځل جامې مې ووینځلې جامې مې بېسترې کړې پوه شوې ځای مې جارو کړو کټوۍ مې پخه کړه کټوۍ دې څه پاخه کړو کټوۍ غټ دال لوړم ډوډۍ دوسه پخکلې ده که نه نه روټۍ کم ده نو کټوۍ دې دې څه دپاره پخولی نو ما چې ته به تیاره راغلې ته هم راپسې تش راغلې ولې پخولی نه شي اوړه کم دي مرچکۍ څه شي هغه بار به ته دي اوس ته شته که نه د خوراکو نو که په چمن چې خورو چې در راواد شو دا څه په چمچه خوري نو روټۍ کم ده او دې غاړه کې دا تار شوی دا درې چا راوړی الله تباک دا زما دی سمه ښځه شه ښځې ګورې نیت چې خراب دی ته چې دې پورته شپوله لاړه شي او راشي که نه دا معنې زما شک پیدا شي وی خدای تباه کړه چې د خپله کور انسان سپک شي که نه بیا د پردو نه هم سپک ته دا څنګه فضول خبرې دغه خو ته زه یم ته د خپله کوره سپکه راغلې وي اوس دا دی دلته موږ ته هم سپکوي دی تباه کړه چې تاسو سپک سره مې ژوند شو نو سپکه شومه نه نه زموږ سپکو سره دې ژوند نه شو ما دې مور ته ویلې ما وی یو کال نیم صبر وکړه موږ یې دې کالي هغې ویل کالي هم وله مه کوئ خو دا سیز درولئ هغې ته پته و چې دا د ډوډو او خور دی دلته به راله طبعي وکړي دلته څه شی دي دلته دیسو زه خو کمزور شومه لکه د تري ته ګوره ها دا ته کمزوري شي په ایماندارۍ چې کله ته راواده شوې که نه ښځې نو ټوله به اته دړۍ نه وي اوس په ټنونو شولې په ټنونو او په ایمان که نه د کار او نه د روزګار مطلب د صفا خبرې کړې مطلب مې دا دی چې د کور د انګړ ته ګورم چې ته پکې ماشوم ما ته پاپا ونه وي شنډه ښځی نو زه وایم که یو ښځه دې راله په خپله تبه باندې وکړله خبرې ته غوږ کېږده داسې درته نه وایم که نه ګوره زه ته داسې یم ته یې راله په خپله تبه باندې وکړه اوري دا جوار دي دا او ته خو وګوره دا جوار خو دې خانه دي سوکړې والی تندې والی دونه دي سوکړې خو د ما ماما ولې نه څوک اوسې د کلي نه وباسو نو د مانې ډان هم دی که نه او دا هم د مانې ډان دي پاکه اوس سکندر سیپو ته راځي 3-0 پټې د رور مې دا وګورې د لښتو د لارې ارث مې دا وه پاک مرګري خبره د خرڅ کوه پیسې سودي 3-0 پټې دی 5000 جیرب دی 3-8-24 240 د سړی مې نه دی زه پټې نه علم تی نه خرڅې مړه زه ځمکه نه علم جوار علم جوارو دلته باندې څو خپې کېدم ته خبرې ته غوږ نږدې مخکې دانګې زه څه ویم ته زما خبره اورې لږه ته وایې 240,000 نو دا د 240 ته وګوره مړه یو څو ځکې مال دی نو موږ خو یم خرڅ لوړو 240 دی هم ته مال 150 راکړه په خبره پوه نه شو نه بیا ستا خاطر ځکه وکړو چې بس مړه سره باندې خوږ لګي په ایمان د مور زوی یو کار نه کوو 80,000 روپۍ به له غوټې درکمې چې شمارې په ډېر ټایم پې لګي دې په دې کارونو هم ډېر ټایم لګېدلی ما چې دا ګوډول سپری مې پې کولي و بخر مې د دې کوو نو دا خو به کې نو 80,000 دونه پیسې 80,000 دې شوېده 80,000 دې شوېده 80,000 دې شوېده دا مې هم دنده هغسې خو مریض دی راته که نه او مریض دی راته نو ما وې دا دغه به پې وکړو 2 3 4 ته لږ دې خوا شه یار خدای تباه کړه زما خو د واده لا 2 کال نه دي برابر و ښځې زه ته دا نور نه ویم خو ګورې یو خبره ته کوم ما که دا واده وکړو که نه نو ما د دې دپاره نه دی کړی چې زه به پردۍ ښځې ساتم پوهېږې شوې صفا خبره درته کوم ما د دې دپاره کړی دی چې الله راله بچي راکړي چې سبا مې مټې مضبوط شي مټې ورور مې دی تا ته پته ده هغه خو زما مټې نه هغه خو زما خپې وی لګیا دی
نه نو چې خپل ورور دې خپې بخي نو زه څه وکړم زه درته څه وایم او ته بیا وایې دا شاګل سورګیري واله دی که دی تورې ګیري واله دی زه درته څه وایم او دا ته څه وایې زه درته وایم ډاکټر له مې چېرته بوځه چېرته کې زیارت میانه ته مې بوځه چېرته کې پیرانو له مې بوځه ډاکټر نه پیرانو میران له دې نه بوځم ستاسو د کلي تبسم ما ته ټوله خبره وکړه وایي دا شنډه ده ردې بشي نه کي ولې د تبسم کې چنجو کې چې زما له کور ورانئ بر ما له وخت مه خرابوه ښځې داسې کار وکړه ته زما ښځی زما عزت ما د سر نکاح کړې ده صحیح ده وکشه لومبۍ زما خبره په غور باندې واوره که زما هر څو ښځې رالي ته به زما مشره ښځی د دې کور مالکه ته یې چابیانې به د بکسونو تا سره صحیح ده زه دا وایم چې ته وګرځه په کلي کې په خپله ما له یو وخت څه په خپله ته به باندې وکړه چې کومه ستا خوښه شوه داسې ښځه وکړه چې ستا عزت سبا کوي ها ستا بې که نه چې زه کله مړه شم بیا یې یو نه پنځه نور وکړم ځکه ته به ټول عمر دغسې شنډه غوا ګرځې او زه به دغسې ګرځم وایي خدای تباه کړو دې راستې خبره خبر د ښځو دي ښه هغه صحیح ده زه به زه یو کال به نورم صبر وکړو خو ګورې هغه څه وایي یو کال به نورم درته کښېنم زیارت خو نه چې جنډې به دې ساتم یو کال درته صبر کوم ښځې که نه نو ګورې بیا به ما له ښځه کې ښه صحیح ده په دې امر مړ شي صحیح ده ښه ده ورشه اوس یو ګوټ شی راباندې وڅښه زه در باندې چې وڅښم نه څښم زه وده کېږم صحیح ده زه ستړی یم دا کله ښځې دي وکړه هغې ته وایه بس دی زه مې پلار ته دوی کوم زه پلار کړه درنه ځم بیا ښځه نه ښځې راغله کور ته ښځې په تا کې او په شبنم ډمه کې هېڅ فرق نشته دی شبنم ډمه هم ټوله ورځ سرتور سر ګرځي او ته هم ټوله ورځ لیور ته وګوره مشر لیور یې په کور کې دی دا سرتور سر کله داسې ځي او کله داسې ځي نو په دې کې به یا یا کله راځي لکه دا خو د دې باندې عمر تېر شو نه دا لوټونه نه هو اتو دا څه د بیا مونږ نه نه دا مې پته نه ده زه دې مېلمه له بوتل وړم او 2 منټه اوسه کېنه په 2 منټو کې راځم یخ بوتل دی ته به مې وڅکې ټول بوتل راټول په پیسې اچھا تو جوار مې واغست ځان د دې لکه نه جوار دا زما جواب دي کنه ورې ځانې ولا په دې هو جما دي څوک ته دې په دې مالک ما پټي مالک غالق دې پیسې جیب کې واچولې تاسو دې دا ډیرانی دي دوه شه دا مې دې کا چولې هغه دې جواري یا جوار هر اورا پردو دغه داوی مکه و دې په ما خرڅ کړل نقد پیسې واغستې هغه زما نه دي خبره وره هغه مې ډیران نه دي چولې دا ډیران مې دې دا وایي کې شیندما جاخیم نه منم رو پاتیا زره مې اغستی کله ګری 2 لک روپۍ باندې دي شو پیسې را په پیسې لاګم نه خاطر زما ته پوز نه شپه هر څه زول سبا سوزه کې را ولا مورې نو بلای سوزه کې په کم تعالی وی نه کنه ما کو پرې دیدم بیا چې څه کې وې کنه زه ماره کاکا چې به کو پرې دیدم ته خو له خبر ده کم سین راغله کچنې لو بیا ته اړولې زبر لسل 200 درک نه ما دې پیر بابا کو پرې دیدم پیر بابا دې ستوي چې دا به جواب نه ما دې منظره بابا کو پرې دیدم منظره نه ستاره خالد بابا مو چې زبې وا نه ما دې مدي بابا کو پرې شو پرې دیدم جاخي براسنه کې مشره ما سره کینه یو خبره ته السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه وروره وختي نه زاغه زنه ګورم تاسو د څه کار دی دا زمون یو ورور به سړیو مور هسپتال کې داخله وای دا جوار خرڅوم ما ته یو 15000 ګران مل واغسل مل ورکه کاوره مجبوری ده چې وا مې غسل نو و دې جاخي کوي په یار چا نه واغسل خالد پیجنې تاوانی چوته وای خدای دې تبا کتم په ګړ کب باندې وړلې دا د کاکا جوړ دی نو د مخ کې چې ما صحیح ورکړه دغه هغه ته سن ویل کاکا دې خبرې نه خبرو چې تاسو جوړ خرڅ کړی نه یا خپل خپل پکوا منډه هغه پس ورشه هغه بوس په سلورو میاشي کلی کې پیدا نه کې دا په چل ول 2000 او 3000 د یو بل نوالي دي دا منډه ځه خپل لار نه خورې دې تبو برباد کې دی او شرط وګورو کاکا ستاده خوريام دونه ګڼکپ انسان دی چرته ویلې نشم بس اجازه نه دی نو دا کار ماته سونه کاری ستا په سلا باندې کړه ځکه چې ستا خوریا ته ورته ډېر زیات کېنې پاسې زه په پلا هغه بجم پلا دې سپینګیره سړی دی دا خلای کړه د یو په دې خرڅ کړه بل په دې خرڅ پر دې ونه خرڅي
ازه کاکا کو ما چیز کې راځي چې لاړ شو یا هنه څنګه دا خوشاله کا زموږ لیکو ته دمه به دې مور یاو ولې زما مور پسې خبره مه کوه په ایماندارۍ اوس ته د دې کټ ته به دا سر ووایم دا سر به درته ولکم هغه ستا مور ده اوس د چولاد نه یم ولې که نه اوس در څوک دا خبرې نه کړي مړه ته ځان ته ستړی وې ته د چا اولاد یې که نه نو په کار و چې راغلی وې ستا چې ته یو میاشت کې تپوس وکولې رونه خو دې هم داسې بې غیرته رونه دي چې په دې طرف راښکاره نه شو هغوی خو د نه ځان خلاص کړی ښه ده چې ورو کوي نو ښه ده اوزګار نه دي هغوی هغې سدونه ټیک نه شي لکه ستاسو په شان دي هغه خو اوزګار نه دي اوزګار دي خو ځان نه اوزګاروي هغه وایي چې وروره دا شیل ته بوځي نو بیا به هم د خمبې نه خلاص کړي هغه ستړي مې د خوده کېږه ما زره زره شومه وده شه یا الله دا فتح خان ماما تبه برباد کړي چې د ما دا لور راکول او دی مو نه ویلي چې دا شیخ وګورې ته ورته څه نه دی بس دقه د خوراک تکړه استاده دا ووایه تا ته وایم هسې نه څه نشته دی هېڅ هم نشته دی څنګه څه نشته دی سودان وړه ګوړ وړه چینونه توره چیم وړه او لږ نورو څه دا خیري دانو چې مې پاخه کړلو چې راځي ځان څه تیاره روټۍ راوالی یو ولس دانې هلک ځاني थोड़ा ډوډۍ داسې یادې شي په ایمانداري چې دا خو تا ته د شنهچورو دانې هم نه ښکاري دا ډوډۍ داسې لکه د کیسټو رانغاړې د سیړې او خېټې ته وردننه کې هله صحیح ده ځه خو دې کور ته خیال کوه هغه د شمیم بچي راځي ګورې دا شیشه ماته نه کړي شیشه کم ده ته چې به کې میک اپ کې هغه یادوم دغه بار چې زوړ